السلام علیکم. نن به موږ خبرې کوو په ټایپینګ ټیسټ حوالې سره چې ټایپینګ ټیسټ زیاتره سټوډنټان فیل کی او فیل یې د څه وجې نه کوي کله چې په هغوی باندې پریشر راشي کینې د ټایپینګ زیات 33 ورډ پر منټس زمونږ په خیبر پښتونخوا او پاکستان په زیاتو ټیسټونو کې غواړي. ټایپینګ دپاره تاسو له څه کول پکار دي هغه ټول هر څه به تاسو په دې ویډیو کې زده کوئ چې ټایپینګ سپیډ څنګه زیاتیږي. په کیبورډ کې زیات کسان تاسو وګورئ هغه ټایپینګ ټیسټ ته لاړ شي نو په یره راشي لاس یې رپیږي او ټایپینګ ټیسټ چې تاسو وکړئ نو پیل کړئ او زیات نه زیات د هغوی سپیډ د 40 چې نو 30 راشي که 30 نو 20 راشي 10 سپیډ اتومیټیک راکمیږي. تاسو چې د ټایپینګ سپیډ هر څومره زیاتي 10 سپیډ به تاسو راکمیږي. ولې چې هلته تاسو چې کوم تاسو عام پریکټس کوئ نو هغه پیراګراف نه هلته بدل پیراګراف هر یو کیبورډ استعمالوي نو څه نه څه چینجز هلته کیبورډ کې می یا پریشر راشي په سړي کس باندې نو هغوی سره هغوی سپیډ لږ راکمیږي. 5-10 فرق خامخا راځي د ټایپینګ ټیسټ په وخت کې. کیبورډ ځینې هلکان ځان سره کیبورډ ویسي خو که چا کیبورډ نه یې هم وړی نو د خپل کیبورډ هم هلته چې کوم هغه هم استعمالولی شي. دومره د دې څه خاص فرق نه راځي ځکه چې هلته کومې کیبورډ دي د هغې څه بټنې خرابې نه دي. یو کیبورډ بټنې او یې چې کړي او کتلي ځکه تاسو ته دا کیبورډ یې کیبورډ کې که تاسو خیال وکړئ نو دې کې زیاتره اے بی سی چې کوم دي دا ټول بې ترتیبه لیکل شوي دي یا زیاتې بټنې پکې ډبل هم ورکړی شوي دي لکه 1 2 3 د 1 نه واله د 9 پورې د دې 0 پورې دلته هم شته دی او دلته واله دلته هم شته دی. نو دا ټولې بټنې دلته وینډو لوګو کی ده نو دلته هم وینډو لوګو کی ده دلته هم ورکړې ده دلته الټ ورکړی دلته هم الټ ورکړی. نو دا څه وجه ده چې په کیبورډ کې اے بی سی بې ترتیب سره نه دي لیکل شوي او زیات بټنې پکې 2 ځای ورکړي. نو د دې وجه دا ده که تاسو ټایپینګ کوئ نو چې هغه بټنې چې کوم یو بل سره زیات یو ځای استعمالیږي دوی هغه شانتې هغه لګولي دي نو دې سره ګوتو ته په ترتیب کې پریس کول هغه آسان شي. او 1 2 3 چې کوم دی دلته هم بټن دلته هم دا انسي چې کوم دی دلته هم دی او دا هلته هم دي. دا ځکه که دې لاس ته ستاسو په دې لاس صرف د انسو کار نو هغې دپاره زیات دا کیبورډ استعمالوئ. که ستاسو کار زیات صرف د انسو سره نو بیا دا کیبورډ استعمالوئ. دې سره د هغې په نسبت ستاسو دا کیبورډ زر کارولی شي کار به تاسو له تیز کوي. په دې چې کله تاسو ټایپینګ کوئ نو صرف د یو لاس استعمال سره دا چې کله تاسو 2 لاسو سره لګیا وئ دویم لاس سره نو بیا دا بټنې تاسو استعمالولی شي په کیبورډ باندې. او تاسو ته مو ویل چې دې کې دا ډبل بټنې لکه وینډو لوګو کی الټ دلته هم دی وینډو لوګو کی او الټ دلته هم دی دغه شانتې کنټرول دلته هم دی کنټرول بټن دلته هم ده انټر دلته هم دی انټر دلته هم دی. نو دا وجه دا ده چې کوم لاس سره کوم بټن نږدې نو هغه وښئ. زیاتره ټیسټ کې اکثر ځینې کسان چې کیپس لاک آن کړي کیپس لاک د دې دپاره آن کړي چې زه کوم کیپیټل لیکل کوم چې هغې دپاره دا کیپس لاک آن شي نو اکثر ته هغه کولاو پاتې شي او ټول لیکل کیپیټل روان شي د هغې په وجه هم د هغوی سپیډ راکم شي. یا دویمه وجه دا ده چې نوکان د چا غټي نو هغې سره هم اکثر هغه یو بټن پریس کړي او دویمه ته ولګي. نو د ټیسټ لپاره تاسو ته پکار دي چې ستاسو نوکان هم واړي او دغسې ځان باندې هم پریشر مه راولئ ځکه چې کیبورډ یې هلته ټولې همدا یو شانتي کیبورډ که په دې ستاسو 50 سپیډ راځي هلته به هم ستاسو 50 سپیډ راځي که په دې 40 راځي هلته ټیسټ کې به هم ستاسو 40 یا زیات نه زیات د 5 نمبر زیات فرق راځي دغه پر ورډ پر منټ به دغه راځي. نو دا د کیبورډ باره کې دا خبرې وي. بل ټایپینګ به موږ په څه ښه کوو چې ټایپینګ سپیډ زموږ زیات شي نو ټایپینګ سپیډ به زموږ په ټایپینګ ماسټر باندې زیاتېږي ځکه چې هغه موږ ته یو لفظ شماري. دا بټنې که دغه شانتې کولاوي نو دا بند کې دې سره اکثر کیبورډ لقې راړه کړي نو ستاسو کیبورډ به بیا مکمل بند پروت وي. ټایپینګ ماسټر باندې به موږ خپل سپیډ زیاتو. په ټایپینګ ماسټر باندې آنلاین پیراګرافونه هم په نیټ پیلاویږي. د دې نه علاوه تاسو ځان سره کتاب کې خو د هغې هم کمپوزنګ کولی شئ. خو د دې ټول یا د کویک براون فاکس جمپس ور د لیزي ډاګ دا یو جمله ده تاسو ته په سکرین ښکاري. دې جملې کې د ا نه واله تر د زډه پورې چې کوم الفابیټ استعمال شوي دي هغه ټول راغلي دي ا نه زډه پورې. نو هغې سره ستاسو په ګوت مایې چې څومره پریکټس وي هغه ټول کیږي. نو دغه هم پیراګراف دی خو د دې هر څه نه چې کوم بهتر څیز دی ټایپینګ ماسټر دی. په ټایپینګ ماسټر کې تاسو هر ورجن انسټال کړئ نو هغه ستاسو کار ډېر ښه کوي ولې چې هغه تاسو ته منټونه سیکنډونه هر یو څیز شماري. بل په هغې کې چې کوم پیراګراف ورکړئ هغه یو پیراګراف
د یو بل نه لږ لږ بدلیږي لږ لږ سختیږي او ستاسو ته بیل بیل ټکي ښایي چې ستاسو دا ټکي غلط دی په دې بیا بیا پریکټس وکړئ بیا یو ګراف شکل کې هم تاسو ته راولي چې دا ګراف دی ستاسو او په دې ګراف کې تاسو دا د لفظ چې کوم دی دا غلط لیکلی دی نو تاسو ته دغه ګراف هم په سکرین ښکاري دا ګراف تاسو ته راولي چې دا ټکي تاسو ته غلط لیکلی دی نو دا ټایپینګ ماسټر باندې به موږ خپل سپیډ زیاتو او د دې نه علاوه د کیبورډ باره کې هم تاسو ته خبرې وشوې چې کیبورډ زیات چې کوم دا ولاړې بټنې د دې او یو پوسټ نارمل کیبورډ چې مکمل د لیپټاپ په شکل کې تاسو د لیپټاپ کیبورډ وګورئ نو د لیپټاپ چې کوم کیبورډ دغه شکل کې تاسو ته هغه کیبورډ مکمل پستی بټنې خو د ټول نه ښه کیبورډ چې کوم د دې بټنو والی ولې چې دې سره دا زیات استعمالیږي په زیاتو ادارو کې دا کیبورډ استعمالیږي نو ټایپینګ ماسټر تاسو ښه کولو دپاره چې کوم دی هغه ټایپینګ ماسټر دی په ټایپینګ ماسټر کې د چې څومره پیراګرافونه دي هغه پیراګرافس په هغه پیراګرافس تاسو ته په ټیسټ کې نه راځي د هغې نه به بدل پیراګراف راځي د ټایپینګ دپاره پکار دا دي چې کوم سکرین ته تاسو کښېنئ مخامخ نو ستاسو لاسونه کیبورډ ته څنګه پکار دي دغه شان ځینې هلکان کیبورډ ته لاسونه دغه شانتې کیږدي دا تلي چې کوم وي دا دی لاندې لګولي او دغه شانتې لیکل کوي یا څه کسان لګي په یو ګوته ټایپینګ کوي څه ځاني لګي بس چې په کومه ګوتې کومه بټن وواله نو هغې سره لیکل کوي خو د دې هرې ګوتې دپاره خپله بټنې لکه دا چې کومې ګوتې دا سپیس دپاره استعمالیږي ASDF دغه شانتې دا ګوته A دپاره S دپاره دا D دپاره دا ټول ډیټیل تاسو ته په ټایپینګ ماسټر چې کله تاسو انسټال کړئ کله کولاو کوئ نو په هغې کې دا تاسو ته درکړي چې تاسو به سکرین څنګه ساتئ یا لکه دا اوس مثال په طور د سکرین دی دا زما زه ټایپینګ کوم نو دا زما نه څومره ښکته دی دا چې ما ته مکمل ما خپل پوزیشن دغه شان ساتلی چې ما ته دا سکرین مکمل مخامخ وي لکه زه دلته یم او سکرین اخوئ نو دا هم ټیک نه ده که زه مثال په طور بره یم او سکرین زما نه لاندې دا هم ټیک نه چې ستاسو ټیسټ په وخت ستاسو عام طور خو چېر رنګ خو چې ټیسټ په وخت باندې ستاسو سترګو ته مخامخ مکمل مخامخ راځي ستاسو سټ داسې ښکته کېږي نو هم دغه شان مخامخ وي بل لاس چې کوم تاسو ته ما یاد کړه ستاسو لاس چې کوم دی هغه دې پوزیشن کې مطلب دا ځای نه به لاندې نه لګوئ دې سره ستاسو سپیډ هغه شانتې نشي راتلی لاس به ستاسو اوچتي دا ځای نه به تاسو خپل اوچت ساتئ دا څنګه چې کوم دي دا به تاسو خپلې اوچتې ساتئ ټایپینګ سکرین خبره مونږ کولی نو سکرین چې کوم دی تاسو سکرین مخې ته کېښودو نو سکرین مکمل مخامخ لکه اوس زه خپل دې ته که زه کښېنم نو دې ته به زه دغه شان پوزیشن کې کښېنم اوس به دې سره زما مکمل سترګو ته مکمل مخامخ یو لینډ کې راځي چې زما سر ته مکمل اوچت نه یا زما سر ته مکمل د سکرین نه لاندې نه مکمل یو پوزیشن کې به کښېنئ بل کرسۍ هم چې ستاسو د کیبورډ نه دومره لاندې نه مثال په طور کیبورډ دلته یا زه دلته دومره لاندې یم نو دغه شانتې به نه کوئ چې کرسۍ د کیبورډ سره مکمل یو برابر وي نو تاسو به ستاسو ټیبل سره چې کومه کرسۍ پرته وي چې هغه د ټیبل سره یو برابر یو مکمل مخامخ ورته ناست وي یو شانتې نو دا د ټایپینګ د کولو طریقې وي د ټایپینګ په وخت زیاتره هلکان چې کومي هغوی پریشر په ځان راولي چې څنګه ټایپینګ ټیسټ ته کښېني نو ډایرکټ پیراګراف لیکل شروع شي سټوډنټس چې څومره دي زیاتو نه چې کومه یو غلطي کېږي هغه دا کېږي چې ټایپینګ ټیسټ دپاره هلکان کله ټیسټ ته لاړ شي یا حال یې ته وردن نه شي نو دوی ټیسټ ته کښېني خپل رول نمبر انټر کړي او خپل CNC نمبر انټر کړي او بیا ډایرکټ په ټایپینګ شروع واچوي نو بس ګوري نه پیراګراف دوی سره 2 منټه یا 3 منټه ټیسټ ټایپینګ ټیسټ چې څومره وي دا 2 منټه یا 3 منټه نو په دغه 2-3 منټو کې دوی ډایرکټ شروع کوي که یا یو منټ پیراګراف ریډ کوي نو او که دوی یو منټ دوه دغه پیراګراف ګوري نو هم په دوی څه پابندي نه خو زیاتره هلکانو نه دا غلطي کېږي بلکې د 90% کسان دا غلطي کوي چې هغوی پیراګراف ونه ګوري او ډایرکټ شروع شي دا ده چې ټایپینګ ټیسټ دپاره تاسو له ضروري خبره دا ده چې تاسو پیراګراف یو منټ ریډ کړئ چې وګورئ چې دې پیراګراف کې لیټرز دي ټول الفابیټ دي څه څیز دی پکې کامې ډاټس بریکټس وغیره څه استعمال شوي که نه بس صرف سرسري هغې باندې یو نظر واچوي د هغې نه پس ټایپینګ شروع کوئ ډایرکټ که تاسو په ټایپینګ ورشئ نو هغه به تاسو ته مسلې ځان ښه ریلیکس د هغې نه پس
ټایپینګ شروع کوئ. پیراګراف ته ګورئ چې پیراګراف د کوم ځای نه شروع شوی، د لومړي ټکي نه پیراګراف شروع شوی. اکثر یو نیم ټکی هایټ شانتي ورکړي سټارټ د آیني، نو هلکان هغه سکیپ کوي که دا پکې نه دی. نو کله هم چې تاسو ټایپینګ کوئ هغه به دغه لومړي ټکي نه سټارټ شوی. دغه شانتي به نه که یو ټکی انبولډ لیکل مکمل د هغه نورو لیکلو سره یو شانتي نه دی، نو دا به تاسو ته ستاسو د غلطولو دپاره دغه څیز ورکړی. خو تاسو به د لومړي چې کوم ټکي ورکړی ستاسو به ټایپینګ د هغې نه سټارټ کیږي، او که نه نو هغه ټایم کې د خپل استاد نه هم تپوس کولی شئ چې زه ټایپینګ د دې نه شروع کړم. نو دغې سره به ستاسو دا وشي چې ستاسو په ټایپینګ کې به څه نمبر یې هم زیاتې شي او سپیډ کې به هم څه مسله رانه شي. نو دا د ټایپینګ ماسټر کلاس و، او د ټایپینګ ماسټر چې کوم ټپس و هغه تاسو ته موږ وښودل. په دې باندې چې تاسو عمل وکړئ نو انشاءالله ټایپینګ ټیسټ به ستاسو ضرور پاس کیږي او په ښو نمبرو به پاس کیږي. ځان ته ټارګېټ کیږي چې زه به 50 سپیډ برابروم په ټایپینګ ماسټر کې، او چې ټیسټ ته ځم نو زما به کم از کم که 50 نه راځي نو 45 به زما خامخا راځي. نو ستاسو به یو ټیسټ هم د ټایپینګ نه پیل کیږي. او اکثر ادارې چې کوم ټیسټ اخلي سرکاري، نو هغه زیات 33 سپیډ غواړي، کو 33 نه بره چې څومره هلکانو اخیستی هغه ټول پاسې ټول انټرویو له بیا غواړي. نو انټرویو په ټیم کې خو هغوی بیا ستاسو اکیډمیک کوالیفیکیشن ګوري یا چې کوم د هغې هغه ګوري ډیګریز وغیره. خو د ټایپینګ دپاره چې کوم دی هغه 33 سپیډ دی. خو تاسو کوشش کوئ دا چې زه کم از کم په هر یو پیراګراف خپل سپیډ 50 برابر کړم. نو تاسو چې ځئ نو 45-40 به ستاسو خامخا که هر څومره ګران پیراګراف تاسو ته راځي ستاسو 45-40 سپیډ خامخا راځي. دا د ټایپینګ په باره کې کلاس و. نور دای کې تاسو خپل پریکټس جاري ساتئ او انشاءالله دغه شان به ستاسو سپیډ ښه کېږي.